IT سافټویر کې زم هغه کې تل غواړم ان شاء الله ټیک وشم بیا و جوړې کوم. دا د پښتو ژبې د وتلي فنکار آصف خان نوسۍ فصیحه نور ده. 14 کلنه فصیحه د کینسر پرنس اخته ده او د اسلام آباد په شفا روغتون کې علاج روان دی. زه غریبانو مدد کوم، سوشل ورک کې تم غواړم. کله کله به د امید شم لیکن بیا امید راشي بس بیا امید راشي انسان دی. د دې علاج کسو هم په اسلام آباد کې روان دي، خو د ډاکټرانو په وینا چې د دې علاج اوس دلته نه بلکې په امریکا کې ممکن دی. ایکچولی دا د ته چې څومره مونږ زیات کیموز ورکول شو هغه مونږ ورکړو، هغه نه علاوه هم دا لکه ریلیپس کیږي لګیا دا او د دې میچ هم دلته کې نه ملاويږي او دا اوس کوم دی ته کار ټي سل ملاويږي نو دیٹس ټو مچ کاسټلی. سو امریکا کې obviously they will need a lot of help. د فصیحه مور افشانور چې لس کال وړاندې کونډه شوی د خپل لور د علاج لپاره فکرمند ده، خو نور وس نه لري. لاست ایئر خو ما په خپل وکړه چې کم چې ما سره خپل جمع ما په دې اولېګله. دا کینسر خو دومره تاسو پته لوی بیماری لوی مرض دی کې دې کې دلته خو چې هاسپټل کې چې سوق دي ارچا خپل کور او هر څه خرڅ کړي نو ما سره خو کور هم نشته چې زه خرڅ کم. د هغې نیکه آصف خان هم په روغتون کې د هغې سره موجود وي. نو موړې وای چې د دې علاج لپاره خپل ټول وس کړي دي، خو اوس د بهر علاج توان نه لري. مونږ سره چې څنګه خو مونږ ولګولې پیسې، یو درخواست کوم چې پلیز الله او د رسول لپاره زما د دې بچي هیلپ وکړي. د ډاکټرانو په وینا د فصیحه په علاج خوښه 8 کروڑ روپے خرچ راځي، د کوم لپاره چې په ټولنیزو رسنیو هم کمپاین روان دي، خو دغه پیسې لا هم پوره شوي نه دي.